د لوی او پاکستان په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله چې روغ جوړ وای موږ او تاسو د پلینومونو اخیرنۍ برنامه ته رسیدلیو چې عبارت د تقسیمی ترکیبی څخه ده. د هورنر د قاعدې په نامه هم یادېږي. د دې قضیې یا د تقسیمی ترکیبی په اساس باندې کولای شو خارجي قسماتو او بکی په لاس باندې راوړو. یعنی کچیری ای پی ایکس پولینوم پر ایکس مثبت منفی ای باندې وویشل شي نو د هورنر د قاعدې یا د قاضیې په اساس کولی شو د یو پولینوم خارجي قسمت او باقی چې ریمینډر هم بلل کیږي لاسته راوړلی شو. د تقسیمی ترکیبی په اساس باندې کولی شو خارجي قسمت او باقی په لاس باندې راوړو. د یوه خبره په یاد در سره ولرئ، په دې کې پولینوم باید په نزولي شکل ترتیب شوی وي. یا کله چې موږ غواړو د هورنر د قاضیې په اساس باندې خارجي قسمت او باقی پیدا کو، لومړی باید پولینوم په نزولي ډول یا په نزولي شکل ترتیب شي. له هغې څخه وروسته کولی شو باقی او خارجي قسمت د پولینوم د تقسیمي ترکیبي په اساس باندې راوړو. مثالونو ته یې راځو، ځکه په مثالونو کې په بشپړ ډول په مفهوم باندې پوهیږئ. دقت وکئ. 4x په توان د 4 منفي 5x مربع مثبت 2x منفي 3 پولینوم راکړ د وایدا تاسو پر x منفي 2 باندې ویشئ. خارجي قسمت او باقی لاسته راوړئ د تقسیمي ترکیبي په طریقه باندې. موږ ویل تر ټولو لومړی پولینوم باید په نزولي ډول ترتیب کړلی شي. که چیرې وغواړو په نزولي ډول یې ترتیب کړو نو په دې ډول یې ترتیبولی شو. دقت وکئ. 4x په توان د 4 مثبت په دې کې یو حد شتون نه لري نو د هغې د پوره کولو دپاره 0 پر ضرب x په توان د 3 لیکو منفي 5x مربع مثبت 2x منفي 3. که چیرې وغواړو د هورنر د طریقې په اساس باندې له دې پولینوم څخه خارجي قسمت او ریمینډر په لاس راوړو، تر ټولو لومړی ضریبونه راښکته کوو. 4 0 منفي 5 مثبت 2 منفي 3. د x منفي 2 صفري قیمت باید په لاس راوړو. x منفي 2 صفري قیمت عبارت له 2 څخه ده، نو صفري قیمت په دې برخه کې لیکل کیږي. دقت وکئ. لومړی حادې د کرښې لاندې په خپل حال باندې وړو، یعنی لومړی ضریب چې عبارت له 4 څخه ده په خپل حال باندې وړل کیږي. همدغه ضریب د صفري قیمت سره ضربیږي. 4 ضرب 2 8 کیږي. 8 د دویم ضریب لاندې لیکل کیږي، له همدغې سره جمع کیږي. 0 مثبت 8 له 8 سره مساوي کیږي. همدغه 8 چې په لاس راغلل دویم ځل دپاره بیا په صفري قیمت کې ضربوو. 8 ضرب 2 14 کیږي. 14 په ترتیب د دریم ضریب سره جمع کیږي. همدغه دریم ضریب که ورسره جمع کو 11 سره مساوي کیږي. 11 بیا هم په صفري قیمت کې ضربیږي. 11 ضرب 2 له 22 سره مساوي کیږي. 22 که چیرې له څلورم ضریب سره جمع کو مساوي کیږي له 24 سره. 24 بیا هم په صفري قیمت کې ضربیږي. 4 ضرب 2 8 سره مساوي کیږي. 2 ضرب 2 له 4 سره مساوي کیږي. که چیرې د اخیرنۍ ضریب سره جمع کو نو مساوي کیږي له 1
مساوي کېږي له 1 نه بلکې 45 سره. همدغه 45 یعنی اخرنی عدد د پولینوم باقی بلل کېږي یا ریمینډر هم ورته ویلی شو. په دې ډول یې لاسته راوړلی شو. د خارجي قسمت د پیدا کولو دپاره همدغه 4 8 11 څلور شنې پاتې برخې په خپل حال باندې لیکل کېږي. 4 8 11 24. کله چې پولینوم 4 درجه وي له دې څخه باید 1 درجه کمه شي، یعنی د متحول توان 4 ده، یو توان باید کوچنی په نظر کې ونیول شي. یعنی په دې ډول x مکعب مثبت علامه مثبت دی، x مربع مثبت x مثبت x مکعب x مربع x په توان دیو. کچېرې دلته د x توان 3 وه نو موږ بیا x مربع x لیکلو. دا چې x توان 4 ده نو x مکعب x مربع یعنی یو عدد ترې کمولی توان صحیح x مربع x مکعب x مربع x په توان دیو او حتی 0 ته رسیږي. په دې ډول کولی شو د تقسیم ترکیبي په اساس باندې خارجي قسمت او باقي په لاس باندې راوړو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. کچېرې په دې ډول یو پولینوم راکړل شوی 2x مربع 2x مربع منفي 9x مربع 2x مکعب منفي 2x مثبت 14. وای تاسو یې تقسیم کوئ په 2x منفي 3 باندې. د دې د تقسیمي ترکیبي په اساس باندې هم وای خارجي قسمت په لاس باندې راوړئ او هم باقي یا ریمینډر په لاس باندې راوړئ. تر ټولو لومړی ضریبونه لاندې راوړو. 2 منفي 9 منفي 2 4 مثبت 14. د 2x منفي 3 یعنی هغه برخه چې پولینوم پورې ویشل کېږي صفري قیمت په لاس راوړو. 2x منفي 3 کچېرې له 0 سره مساوي کو x به مساوي شي 3/2 سره. کله چې 3 د مساوات نه وړي علامه تغییر کې د x په ضریب باندې به وشو چې مساوي کېږي 3/2. همدغه 3/2 په دې برخه کې لیکل کېږي 3/2. 2 د حد څخه په خپل حال لاندې وړل کېږي. همدغه 2 د x صفري قیمت کې ضربېږي. 2 ضرب 3/2 2 بلې 2 سره د منځ لاړ شي یوازې 3 باقي پاتې کېږي. همدغه 3 د دویم ضریب سره جمع کېږي منفي 9 مثبت 3 له منفي 4 سره مساوي کېږي. منفي 4 کچېرې د 3/2 سره ضرب کو اختصار کو 2 له 2 سره د منځ منفي 6 باقي پاتې کېږي. یعنی منفي 4 ضرب 3/2 2 ضرب 2 2 1 ضرب 2 2 2 ضرب 2 له 2 سره مساوي کېږي. منفي 2 مثبت 3 له منفي 6 سره مساوي کېږي. په دې ډول صدا کولای شو. منفي 6 منفي 6 کچېرې جمع کو د منفي 2 سره منفي 8 کېږي. منفي 8 بیا هم ضرب 3/2 سره کچېرې ضرب کو منفي 8 ضرب 3/2 مساوي کېږي له منفي 12 سره یعنی منفي 8 ضرب 3/2. 1 ضرب 2 2 2 ضرب 4 8 2 ضرب 3 ضرب 4 منفي په خپل حال باندې 12 سره مساوي کېږي. نو منفي 8 کله چې 3/2 سره ضرب کول منفي 12 ول منفي 12 بو له اخرنی ضریب سره جمع کو 14 منفي 12 مساوي کېږي له مثبت 2 سره. نو مثبت 2 د پولینوم باقي په نامه یادېږي یا ریمینډر په نامه یادېږي. کچېرې غواړو خارجي قسمت په لاس راوړو 2 هم په خپل حال باندې لیکو
منفي څلور هم په خپل حال باندې لیکو، منفي اته هم په خپل حال باندې لیکو. دقت وکړئ د x توان 3 ده نو موږ x مربع لیکو، x په توان دی 2 یعنی یو له درو څخه کم x منفي اته. همدغه 2x مربع منفي 4x منفي اته د پولینوم خارجي قسمت بلل کیږي. دقت وکړئ موږ ته پولینوم را کړو 2x مکعب منفي yx مربع منفي 2x مثبت 14 تقسیم پر 2x منفي 3. تر ټولو غوښتلې موږ څخه ریمینډر او خارجي قسمتو. تر ټولو لومړی ضریبونه په خپل حال باندې لیکو، مثبت کچري مثبت کا منفي لیکو. 2x منفي 3 یعنی هغه برخه چې یو پولینوم پرې ویشل کېږي صفري قیمت پیدا کوو. لومړی ضریب په خپل حال باندې د کرښې لاندې راوړو. همدغه ضریب د صفري قیمت کې ضرب کوم حاصل چې لاسته راځي د دویم ضریب سره جمع کوو. همدغه دویم ضریب سره کله چې جمع کوو کوم حاصل چې لاسته راشي په صفري قیمت کې ضربو، حاصل د دریم ضریب سره جمع کوو. کوم حاصل چې لاسته راشي بیا هم په صفري قیمت کې ضربو، حتی د څلورم ضریب سره جمع کوو. که چېرته پولینوم نور هم له دې څخه د حدونو شمېرې زیات وي نور هم مخکې ځو او په پای کې اخرنی عدد ریمینډر بلل کېږي. کوم حاصل چې باقي پاتې کېږي په خپل حال لیکو. د متحول له توان څخه یو توان کوچنی متحول لومړی ته لیکل کېږي. په همدې ترتیب مخکې ځي. کله چې دوه توان لکه 2x مربع شو له دې څخه کوچنی x ده، یا که چیرې دا x په توان دی 4 په دې سې به موږ 3 لیکله، 2 توان لرونکي یو توان لرونکي به لیکله. دا چې مکعب وي دې څخه یو کم کو x مربع x او 0 په دې ډول کولی شو خارجي قسمت او باقي یعنې ریمینډر په لاس باندې راوړو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. د باقي مانده یا ریمینډر او د خارجي قسمت د پیدا کولو ډیره لنډه طریقه ده. د دې په اساس باندې کولی شو خارجي قسمت او ریمینډر په لاس باندې راوړو. 6x مکعب مثبت 14x مربع منفي x مثبت 1 وایي که چیرې ویشل شوی وي یا که چیرې وشو پر 2x مثبت 1 تاسو یې ریمینډر او خارجي قسمت په لاس باندې راوړئ. تر ټولو لومړی ضریبونه راښکته کوو په دې ډول 14 منفي 1 مثبت 1 دا ضریبونه د پولینوم بلل کېږي. نو صفري قیمت دی 2x مثبت 1 پیدا کوو چې مساوي کېږي صفري قیمت له منفي 1 پر 2 سره. ځکه چې یو د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کې د x په ضریبي کول شو منفي 1 پر 2 کېږي. نو همدغه شپږ یعنې لومړی ضریب په خپل حال باندې راوړو. منفي 1 پر 2 یعنې صفري قیمت د x کې ضربو. 6 ضرب منفي 1 پر 2 منفي 3 کېږي. د دویم ضریب سره جمع کوو، حاصل یې لاس کېږي. لاس هم بیا په صفري قیمت کې ضربو. که چیرې لاس ضرب کو منفي 1 پر 2 سره منفي 5 کېږي. منفي 5 له دریم ضریب سره جمع کوو منفي 6 کېږي. منفي 6 بیا هم ضربو منفي 1 پر 2 سره منفي ضرب منفي مثبت کېږي. 6 ضرب 1 پر 2 یعنی مساوي کېږي له 3 سره. 6 ضرب 1 پر 2 په دې معنا چې 6 صورت 2 مخرج مساوي کېږي له 2 سره. یا داسې وایو 1 ضرب 2 2 3 ضرب 2 6 کېږي. 1 ضرب 3 بیا هم مساوي کېږي له 3 سره. 3 په دې برخه کې لیکو. 1 مثبت 3 مثبت 4 سره مساوي کېږي. همدغه 4 د پولینوم د ریمینډر یا باقي په نامه یادېږي. ریمینډر یا د باقي په نامه یادېږي. 14 منفي 6 یعنی پاتې برخې په خپل حال باندې لیکو منفي 6. درجې ته د متحول دقت وکړئ. له 3 څخه عبارت ده. له دې څخه به یوه کوچنۍ په نظر کې ونیسو یعنی x مربع
مثبت د لسو علامه مثبت ده. x مربع له دې څخه کوچنی چې دا x ده منفي شپږ. په دې ډول کولی شو هرې قسمت په لاس باندې راوړو. لومړی ضریبونه راښکته کوو. هغه برخه چې یو پولینوم پرې ویشل کېږي د هغې صفري قیمت پیدا کوو. لومړی ضریب په خپل حال باندې راوړو، په صفري قیمت کې وضع کوو. کوم قیمت چې لاس راشي له دویم ضریب سره جمع کوو. هغه حاصل چې لاس راشي په ترتیب سره بیا په صفري قیمت کې وضع کوو تر هغې تر څو چې ټول ضرب او جمع خلاص شي. اخرنی عدد به د ریمینډر په نامه یاد شي. هر قسمت دی پیدا کول د پاتې برخې په خپل حال راوړو او د متحول پیدا کولو لپاره د پولینوم د لوړې درجې څخه یوه درجه کمه په نظر کې نیسو. په دې ډول کولی شو هر قسمت او ریمینډر پیدا کو. انشاءالله چې تاسو به د درس په مفهوم باندې په بشپړ ډول پوه شوي وای. د هورنر یا تقسیمي ترکیبي په اساس کولی شو ریمینډر او بقی پیدا کو. بېنهایته اسانه درس ده او د ریمینډر او هرجې قسمت د پیدا کولو لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. یاد کوئ او ګټه ترې واخلئ. راتلونکی درس زموږ او تاسې مطابقتونه دي. تاسو هم مهرباني وکړئ درسونه په شوق ووایئ، ډېر څه ترې زده کړئ. هغه برخه کې چې تاسو په هغې کې نیمګړتیا لرئ هغه بشپړ کړئ. خپل ملګري مو خبر کړئ تر څو هغوی وکولی شي له دې درسو څخه ګټه واخلي. هغه مشکلات چې دوی په خپلو درسو کې لري له منځه یوسي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.